اوښکې مې مړې مړې تویې دي ما په سلګو وژړل چې شوې روان رخصتېدې ولې ژاړې؟ دا دپاره اوس روپۍ نشته یا زړه یې سوری ده زړه یې سوری ده د ده علاج څه وکړو یا یې کابل ته یې ساسو کې چې ګردش ته یې څه اوس له مشکلاتو سره مخامخ یې په لور دې خوا ته ته ځکه ورته ژاړې څه روپۍ نه لرم د ده علاج وکړم څومره وخت کېږي چې دغه مشکل درته پیدا شو؟ 1.5 کال کېږي 1.5 کال کېږي اوس ډاکټرانو درته وویل چې زړه یې سوری نو دې ته ځورېږې ته موږ څه در سره وکړو خلک څه در سره وکړي خلک مرسته را سره وکړي چې دغه د ده علاج وکړم دا څو کلنه ده 4 کلنه هیڅ وجه یې نه لري چې دا چېرته وي نه نه له دې وړاندې دې کله ډاکټر چاته وړې د معلومات دغه نو ملایانو ته مې وړی دغه ټسټونه مې ورنه کړی دغه یو ډېر هم نه ده څه وخت پوسټ یې ورباندې چې دا ناروغه د زړه تکلیف لري دغه چې ورګون ډاکټر ته وړم دغه یې چې زړه یې سوری ده هلته یې وړم یې زړه یې سوری ده ډاکټران څه درته وایي چې څه باید وکړئ تاسې یا علاج یې وکړئ هغه ته کراچۍ ته یوسئ بل چېرې موږ خلیل بس چېرې رخصتېدې ما په سلګو وژړل اوښکې مې مړې مړې دغه به هم در حقیقت د امبولانس بندوبست مو هم درته کړی شفاخانې سره وغږېدلو دغه مصارف داسې 100,000 شاوخوا دي صحیح ده دا په دا لارې بل ضرورت چې په بازار کې څه ضرورت چې تا سره نور ماشومان هم دي ښه او خپله دوی وایي چې کورودانه دي مریضه د هغه هم د سینه او بغل په تکلیف اخته دغه ماشوم هم د زړه یې سوری ده په بازار کې ضرورت پیدا کېږي له بازاره کومه اضافي دوا درته ولیکي او امین کې ته به دعاګانې کې دا څه در واخه دا 100,000 صحیح ده دوی به په انشاءالله ثوابي دولتي شفاخانه کې به موږ ډاکټر صاحبانو چې به رهنمایي او خط درته واخو ولې به د دې انشاءالله هغه لومړنۍ تداوي درته وکړي بیا به خیر و د سرې میاشتې سره خبره وکړو خدای خدای مهربانه ده خدای لوی ده خدای به زموږ تاسو ټولو سره مرسته کړي ځان به نه ماشومه یې تقریبا د 2.5 کلو ماشومه د زړه په سوري په ناروغۍ باندې اخته ده اوس د شرن ملکي روغتون ته راغلې خو دی ډېر بېوزله ډېر بېچاره ده دلته بالاخره موږ خبر سو چې دی پیسې نه لري چې یوازې داسې ماشوم یې د سینه او بغل د ناروغۍ تداوي ورباندې وکړي نو یو څه نغدې مو ورته وسپارلې خو دا د ده لپاره بسنه نه کوي موږ به هڅه وکړو چې د دوی لپاره یعنې دوی د سرې میاشتې له طریقه چې هغه د زړه سوري ناروغان تداوي کوي خارج ته یې لیږي له هغوی سره به په تماس کې تر څو پورې د دغه ماشومې تداوي ورباندې وکوي خو یوه هیله له تاسو نه لرو چې د دغه ورور لاسنیوی وکړئ له ده سره مرسته وکړئ ده ته نغدي مرستې ولېږئ تر څو پورې د تاسو د مرستو په برکت سره د دغې کوچنۍ ماشومې ژوند چې اوس له ستونزو سره مخ ده ژوند یې وژغورل سي او دغه مشکلات چې پلار جان لري هغه ورباندې حل سي